زه قاري صاحب نه مجاهد یم نه کمونست یم نه طالب یم پوه شوې یو افغان یم او زه دا تاسو ګوره جنرال ازق و دا موږ ته دا شهید ده پوه شوې موږ هغه باندې زه په امریکې کې اوس اوسېږم ګوره جنرال صاحب ګیرم له غټ سړی هغه سړی چې وطن دوست و د پنجاب دښمن ته دا کامره خلاصه که ته دا کامره خلاصه که کامره دې خلاصه که ته ودرېږه لږ صبر وکړه ښار کې تا دې ګیرې خبره وکړه ته خدای په دا کمرې کې وګورې مشرانو ورونو دي ده مخ ته وګوره او د ما ته وګوره کم یو صحیح ښکاري کم یو سم ښکاري ولاګه چرګه نه ده چرګه ما چرګه نه ده وژلې د تاسو په ورځ وژلې نشې سوسیال خور ته ګوره وژلو ته ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره وروره تا دې ګیرې ولې دښمن یم ولې لږ انسانیت ګوره مایک مه بندوه مایک لږ انسانیت ما تا ته څه نه دي ویلي ما کامره دې خلاصه که ګیره او برې دې دواړه خریلې دي راځي دې مونږ په ګیرې پورې خبرې کوي ښکار کې کامره دې خلاصه که ما خو تا ته څه ویلم نه دي تا شهید ورته وویله ما ته ځکه خندا راغلله چې دا خپل مخ ته بیا ورته وګوره شهید موږ دلته څه وایو ته څه وایې دا وحشتونو بیلګې دا درته وایي په څه شهید و مهرباني وکړه قاري صاحب د سره مخاطب سه ګوره چکري وروره خبره دا ده چې شهید چې دا یوه دیني کلمه ده د شهید دپاره ګوره موږ تاسې په شریعت کې او په دین کې خپل تعریف لرو شهید اسلام کې بیا تاسو بخښنه غواړم زه خپله خبره ختم کولی شم بیا تاسو وغږېږئ ولې ما په لاین کې زه راغلی یم تاسو ما پرېږدئ چې زه وغږېږم که تاسو ته به سوال کوې لیکچر ته اجازه نه درکوم سوال وکړه وروره سوال وکړه په موضوع په اړه سوال وکړه ازادي پوښتنه تا نه ده کوي تا شهید دا که نه زه دا وایم چې جنرال ازق افغان پرست و نه افغانان نه دا سوال نه ده ګوره چکري وروره که چېرته دا سړی افغان پرست وي نو د خپل ولایت دي 11,000 کسان ژوندي ورخ کړي دي دې ته تاسو څنګه افغان پرست وایئ ولا که هغوی که پنجابیان وي خو ښه کړی ده که پنجابیان کندهار کې پلار معلوم ده مور معلومه ده په دې هېواد کې په دې خاوره کې اوسېدل نو بیا څنګه ته هغې ته پنجابی وایي بعد پنجاب په ګټه لکه چې دوی کار کوي لکه چې اوس خپل د طالبان پاکستان پنجاب په ګټه کې نه ته خو بېطرفه یې وروره ته خو بېطرفه حقیقت ګورم که نه زه خو خبرونه ټول ګورم که نه چېرته ګورې په امریکا کې ګورې زه تک او سپین او تور زما ته پته لګېږي چې څوک تور ده څوک زه وروره ستاسو د ذهنیت ستا خو عمر هم ډېر ده خو دومره پوخ عمر کې هم چې سړی دومره ناخبره وي زه افسوس کوم ستاسې په حال نه نو ته خبرونه ګورې ځکه واقعیتونه درنه ورک هم ځکه دي تاسې دا د رسنیو چې دا کوم ستاسې فکر او ستاسې سیاست چې کوم د رسنیو نه زده کړی ده ستاسې عاقبت انجام هم دا ده که نه چې تاسې خپل ملت ته پنجابی وایئ تاسې دا 40 کاله د خپل ملت د پنجابي په نوم وژلی د 40 کاله پرون چې روسان راغلي وو د روسانو په مقابل کې چې کله دا ملت راپورته شو تا دا ملت د پنجابي د اشرار د امپریالیست په نوم وژلو بیا چې کله سور انګریز دی راوستو د افغان په کور د خېژولو چې بیا به افغان توپک راواخیستو بیا د دغه افغان د پنجابي په نوم وژلو تر نن ورځې پورې په داسې حال کې چې همدا رازقله غړی د هېواد خاوره په پنجابیانو خرڅه کړې ده 2 کلي د لقمان او د لقمان او د بل چی په نوم د دغه کلي د اوس هم خرڅ کړي دي په پنجاب کې خرڅ کړي دي په پاکستان کې خرڅ کړي دي دا هغه معاملهګر سړی ده په د ټول تاریخ کې تاسې ماته ثابته کوي چې د یو پنجابی وژلی وي په دې دومره وخت کې تاسې ماته ثابته کوي چې د پنجاب په کوم پستا په کوم چونۍ د برید کړی وي ته څنګه تا چېرته پنجابیان وژلي دي خپل ملت دې وژلی دی پنجابی ده دغه خلک خو چې تا وژلي د خاورو لاندې د ژوندي ښخ کړي دي دا خو د قندهار ښار بیچاره ښاریان دي دوکانداران دي په بازار کې به یې رډه چلوله تا پورته کړی ده مزدور و بیچاره ته شینډن ته لاړې په شینډن کې د عام ولس بمبار کړو امریکایانو ته د امریکایي تیارو ته تا جاسوسي کوله په شوراوه کې د 250 کسان په یو ورځ شهیدان کړل ښځې ماشومان د خاورو لاندې کړل په امریکایي تیارو دامان کې دې څه وکړل بولدک کې دې څه وکړل د قندهار لویشت ستا د ظلمونو ستا د وحشتونو چیغې وهي
تا کله پنجابیان ووژل او ته کله دومره جرأت کولی شي چې ته پنجابی ووژنې قاري صاحب پنجابی ته کله وژنې قاري صاحب خو پنجابی خو تا سره په پوله نږدې پروت ده دلته چې ته د پنجابي په نوم د خپل افغان وژنې خو ورشه که نر هغه د پنجابي پوجي هلته مخامخ در سره پروت ده په هغې نه ورهای که خاوره یې در نه ونیوه سیمې خردار یې در نه تېر کو تاسو له خاطر هغې باندې ور حمله که کنه تاسو له خاطر په هغې سره خو ته معامله کوې هغه په مخ کې ولاړې کړه قاري صاحب قاري صاحب تاسو په هغوی قاري صاحب دام دي تعالی لاسه دام دي تعالی لاسه هغوی مټه تاسو ته دې دا کمره خلاصه کړه ته دې کمره دې خلاصه کمره دې خلاصه کړه قضا غنیمه کمره خلاصه قاري صاحب تاسو د امریکانو ودرېږه لږ صبر وکړه بې طرفه لږ صبر وکړه زه د هغې بازو یم زه صحیح ده زه د هغې بازو یم زه د هغې بازو یم افغان سره وایي که پنجابی وهي که نه وهي ته له چا سره ولاړ یم رازق د چا په غېږ کې زه د مردار هغې بازو یم زه وطن دو سره ولاړ رازق د چا په غېږ کې مردار سو د ملر خپل افغانه ملر هغه ودرېږه ملر څوک ملر افغانو ملر افغانو ملر افغانو ملر افغانو امریکایي خو د امریکایي په غېږ کې مردار که د امریکایي په غېږ کې مردار که تاسو ولا امریکایي نه وژل چې هغه باندې بیا ته خفه کېدلې چې هغه وژلې وای تیل امریکا نه شړلې تیل امریکا نه را شړلې تاسو اوس کافران سره سولم کله د خپل مسلمانان وایي والله هغه خو د دې دپاره مړ نه که چې تا ته بیا سوسیال نه درکوي سوسیال نه درکوي سوسیال خوره امریکا کې که نه امریکا کې نو خو سوسیال خورې که نه سوسیال خورې په دغه مخ په دغه ګیره کې تا ولاکه په د اروپا کې ولاکه هوایي داسې تنفس کې په دغه جرب چې تا کړی ما ته وګوره قسم دې په خدای ای مزدوره چې ټوله اروپا راکړي چې ټوله اروپا راکړي والله که د قندار یو تیږه پې ورکړمه محب وطن تا غوندې نه وي مزدوره ته راځه ته شهید وایه د ملر په غېږ کې مردار که ته ما ته یو طالب راوښیې په پنجاب کې تا وژلی وي ځان نه لګیا یې چټي لګیا یې پنجابیان ښې کړي قاري صاحب درته وایي 1,000 افغانان یې وژلي ته وایې هغه به پاکستانیان وو ته راشه قندار ته راشه ته قندار ته راشه خو ما ته معلوم وي په پاکستاني پاسپورټ باندې به تللی امریکا ته سوسیال خوره افغان ولاکه د شکل دی افغان دی احمد شاه بابا دغه څه وراوه وژلی د تا غوندې پوه شوې وژلی نه چې رازق خو وژلي ته څنګه ته خان څنګه ته ډوډۍ خورې ټول خلک تا رازق خلک وژلي دي که نه رازق خلک وژلي رازق مونږ ګوره ټول افغانان ګوري تاسو هم ګوري رازق هم ګوري دولت هم ګوري هره ورځ تاسو پوه شو انفجار د تاسو د خرابي رازق ودرېږه خو خبره واوره رازق 1,000 افغانان د اعداد و شمار مطابق ثبوتونه دي چې دا ته وایي ولې دا ټول خبرونه نه وایي که وایي د دوی هره ورځ تلونیز ټول خبرې دوی خو نشر کوي که نه ولې هېڅ نه ویل ولې رازق به څو کسان وژلي ستا په اصطلاح باندې که وژلی وي ګوره اوس هغه به خپل حساب کتاب به کوي نه څومره به یې وژلي وي ته څه وایې ګوره هغه سړی کار څه و وطن دوست و وطن دوست څه مطلب وطن دوست ګوره وطن د مور حیثیت لري که نه ودرېږه وطن مور ده که نه ده ښه چې مور ده تا 52 ملکونه خپلې مور ته راوستي شرمېږې نه هغه تاسو له خاطر نه که نه تاسو وتښتېدې که نه تاسو هلته وایې وطن مور ده هلته مور ته امریکایي عسکر راوستي دي وشرمېږئ خبره واوره خبره وکړه که نه تاسو ځان یو وکړه اوس خپل افغانان وژنې ولې داسې کوئ نو خو هلته هم درولېږه امریکا ته هم درولېږه د امریکا امنیت وساتي مونږ په زور باسو رازق افغانان وژلي دي که نه افغانان وژلي دي که نه راغی درته څوک در پسې راغی لکه څه دغه د تاسو حیثیت ته اوس دې له موټر نه کته نه کي موټر نه دې کته نه کي پردي ملک کې اوس اوس به دې له موټر نه کته کي لغت به دې کي دلته په افغانستان کې م افغان یم دلته هم زه خپل په مټه باندې کار کوم دا اوس څوک در پسې راغی درته یې له خوله دې بند نه کړه امریکا زه غلامي نه کوم غلام نور څه رقم زه تا نه پوښتنه کوم رازق افغانان وژلي ورشه چې اوس دې ونه وهي غلام خو دغسې کمره خلاصه کړه کوم امریکایي لکه چې در پسې راغی پردي ملک کې اوسېږي ډوزو ته دې وګوره خپل اختیار نه لري کمره خلاصه کړه چې موټر نه کته نه کي موټر نه دې کته نه کي پردي ملک کې اوسې ډېرې مه وله 2 دقیقې درېدای نه شي که امریکانو په خاوره که نه دلته یو 2 دقیقې موټر ودروه
غلام نور ګوره زه درېږم دغه ده قسم په ساتو کې زه درېږم ساتو کې دا زما کار ده زه خیانت نه کوم زه خدمت کوم دا خدمت کوه زه تاسو خلک نه مړ کوم پوه شوې ټول افغانستان تا له یتیمانه بېوګانه تاسو ډکه ګیره میخی دلته راغلی بسم الله الرحمن الرحیم هم وایي الحمدلله هم وایي لږ صبر وکړه خریلیا لږ صبر وکړه خپله یې قواره ته ګوره مخ ته ګوره کته که امریکایي څه سو کته که له موټره دغه د حال د لاړه وتښتېدلې ګوره زه څه وایم زه له موټې هغه په زور کې دلته کار کوم امریکایي زه خپله بزنس لرم زه خپله بزنس لرم بزنس نه لري اوس په کلیسا ته ځې پرکار ته به په قطار کې درېږې لیونیه مومن صاحب زه وایم دې سړي سره بحث ګټه نه کوي دی بیچاره معلومات نه لري افغانان وژلي دي که نه تاسو هغه طالبان بیچارهګان له کور نه وځي هغوی په یو کلي کې غټ شوی ده هغوی باندې انتحاري کوي انفجار کوي افغانان وژني ولې خدای نه افغانان وژلي دي که نه مبین صاحب دغه ورور ته به زه دومره ووایم چې تاسې په د اروپا په محلونو د امریکا په د شش محلونو کې چې ستر شوي تاسې د ازادۍ او د غلامۍ معنا نه پیژنئ او د ازادۍ قیمت نه پیژنئ تاسې خپلواک ملتونه نه پیژنئ نو تاسې هر څه خوراک او چیښاک او هر څه مو د صلیب د وزر لاندې دي او دا خلک چې دلته اوسېږي هم دوی د دوی اوسېدل او د دوی ولې بار د موټر له شیشې کته چې هلته سوسیال ورکوي بارګار اوس خو هلته سهار د امریکا کې